ملګرو نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د واتساپ بلاک شماره خلاصه کړو. په دغه ویډیو کې ټوله طریقه درته ښیم ملګرو چې څنګه کولی شو دغه رقم ته د واتساپ بلاک شمیره یعنې چې کله موږ اکاونټ جوړوو نو موږ ته دغه رقم ته صفحه پرې راځي څنګه کولی شو چې دغه بلاک شماره خلاصه کړو. ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو راځم د ویډیو په طرف دغه اپلیکیشن چې کوم دی ملګرو دا به ما تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې اچولی کولی شئ له هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ چې کله مو ډاونلوډ کړه بیا به دغه اپلیکیشن چې دی ملګرو دغه به راخلاص کړئ. چې کله مو راخلاص کړه ملګرو دغه اپلیکیشن چې دی یو افغاني ورور جوړ کړی دی دلته تاسو کولی شئ دغه د ګورئ ملګرو په اول سر کې درته ښایي چې شمیره خلاصول، په دویم سر کې درته ښایي چې شمیره بلاکول، په دریم کې درته ښایي د کاریال په اړه او څلورم درته وایي که نه چې زموږ په اړه. دغه ټول دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ را به شئ اول به په دې شمیره خلاصول یعنې زموږ مطلب دا ده چې موږ شمیره څنګه خلاصه کړو نو را به شئ دغه شمیره خلاصولو باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ دلته به د واتساپ جیمیل خپله ورکول شوی دغه دویمه خانه کې امکان من لري دې کې به هم خپله هماغه کوم خط چې لیکل کېږي هغه ورکول شوی دی. په دې دریمه خانه کې ملګرو د واتساپ کمپنۍ ته یو میسج موږ چې کوم شته هغه لیکل شوی تیار به په دغه کې لیکل شوی یعنې ستاسو نه لیکل نه غواړي. په دې اخر کې کوم چې تاسو اته نوي ګورئ ملګرو دغه به تاسو وران کوئ یعنې وران به یې کوئ. چې کله مو وران کړه ملګرو دې ځای کې به راشئ خپل یو د افغانستان کوډ چې دی کوم ملګرو جمع 93 به ووهئ. چې کله مو دا ووهه بیا به چې دی ملګرو د دې نه بعد چې دی تاسو به هغه نمبر ورکئ چې کوم یو تاسو غواړئ خلاص کړئ. مثلا زه راځم که نه دلته نمبر ورکوم دغه نمبر ما ورکړه ملګرو نو اوس څنګه کولی شو چې دا خلاص کړو ملګرو. اوس به راشئ ملګرو په دغه شمیره خلاصول په دغه باندې مه کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کوئ دلته تاسو ته زپیا ټلیګرام واتساپ ټلیګرام او پی ډي اف دا ټول راځي ملګرو نو موږ به ورته وایو چې موږ جیمیل ته لیږو. دغه جیمیل باندې به کلیک کوئ. چې کله په جیمیل باندې کلیک کوئ یعنې موږ غواړو چې د واتساپ کمپنۍ ته جیمیل واستوو چې تر څو زموږ دغه کوم هغه چې دی دا خلاصه شي ملګرو. دلته تاسو کتلی شئ په دې پاس سر کې ملګرو په دغه سر کې تاسو کتلی شئ چې دلته تاسو جیمیل هم بدلولی شئ یعنې چې کوم جیمیل غواړئ تاسو ورته ولګئ به هغې کولی شئ تاسو ولګئ. خو زیاتره وخت ملګرو په هغه جیمیل تاسو باید میسج ولګئ چې هغه ډېر پخوانی وي په هغې باندې بیا میسج ډېر ښایسته ځي یعنې بیا ستاسو آی ډي ډېره زر خوشي کېږي. نو ملګرو را به شئ په دغه پاس دغه سینډ باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې کلیک کړو نو میسج به اتوماتیک واستول شي ملګرو. نو ملګرو دغه وه زموږ د چې څنګه کولی شو چې د شمیره خلاصه کړو. یو ځلې بیا درنه یو کوچنۍ غوندې غوښتنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو په الله سپارم د لوی الله په امان.